بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورساله تخفيف اخروی دا اسګه د فرواهم دا التویل چې عاصم د دې عاصم نشتا د دې خدای کې ډېر عبادت کولو خپل خدایانو لا هغه به عاصم نشه به بچنه کی الله به جواب ورکړي شنه ويوم فاورز باندې الله يشم براجم کو ټول جميعا پيوزه ثم نقول به من ويو للذين غشان اشركوا شرک کړه مکانکم درش ودرې گئی لکه سړی رواني یو دم څو ګرمانه غاو کی ودرې گئی په خپل ځبانه وزو مکانته ودرې گئی انتم تاسو او شریکان ټول بودري بس الله ګارد براش ملائک یو مجرم رو باشه لکه راوزا دی بل وی تم راوزا عابدان به یو خوا کی معبودان به بل خوا کی نبی به دی ورته وی چې ګوره مون خو تاسو بندګی ډیر کړی دا تاسو رحمت شویل تاسو قدر مو کړی دا هغه ورته زیور کیږي بل کار کوي اس اوس مون په الله باندې ګډ وډوي خدشي معبود بالله وي تسکی چې په دې سخت ورځ باندې آستانه توبه وباسي جارهګه خدای او الله نه چې ام دې په قبر کې بکار راځي ام میدان د حشر کې ام جنت کې ام دنیا کې بندګی رچا بکار ده د یو الله نجداواله براول مونږه الله وي بینهم د دې ما بین کې وقال سرجاب سوال سورې نال شپږاته کې با سوال درې ذکر شي چې مونږ بچی کړه مونږ خو دې کې تاسو ډېر بندګي کړې ده وقال ابو ايد ذا برخدارانو ما كنتم ايانا تعبدون نو تاسو مونږ لره بندګي کوونکې مونږ له سره بندګي ردا کړې سي ورکه چرته جیل تلار شي دی وچی وی چې ولې مونږ کړې ده هغه وی چې بس ګواه الله دی فكفى بالله فرد الله شهيدا ګواه بیننا سم ما بین کې او تاسو ما بین کې ان كنا يقينون غا تاسو بندګین لغافرنا خبر سوره فاتحه احکام کوم راشي ان وشريا يا ان مخفف من المثقل يا نافيه ولغافرين كلام من ده الا ورسات الله واستكمل کی اوس بار سره معلوم شي او هو دا خو عجیب اورس ده بغیر د الله د بندګۍ نه هیڅ به کار نه کوي هغه څو کامیاب شو چې په دنیا کې خالص د الله بندګي کړي ده بل هیڅ پیدا نه ور کوي هنالک الله په دې ځای کې تبر سمانه معلوم بکی کل نفس نار او نفس ما اسفت سمانه حقیقت دا عمل چې کومه مخکې کړي ده هر چارو پته ولګي شي څوک بچي او څوک نه بچي نیک عمل یا بد عمل واپس بکړې شي داخله کې ال الله الله مولاهم الحق شي مولا دې رښتونه سورہ محمد کې ویل شي دې مولا نشتا دلته کې مولا په معنا د واقوال الله یو واقوال تخلصونه په زمانه کې کنه خپل واق شه دې واقوال شه دې چې د سماته درش به جوړ رساینا ټینګوي نشي دا څنګه خپل واق دې خپل واق او واقوال هغه واځي الله دې غټ تخلصونه هر سړی خرګاډي والا په ځان باندې خودلې پلانې جګر خون پلانې غمزاده پلانې عادل سیف پلانې سیف الته وی چې واق بس ما چلیږي زما ولې دې معبودان څه شول ودول ورکشوانهم د دین ما کانو یفترون اس چې دې ځان جوړ کړی و هر څه لاړل دینه مراد دې کشي دي جنو اوس دریم باب 5 نمبر آیت پوری دیږي 5 عقلی دلیل بیان کی به دولسم دیارلسم زجر دوی ربور کې په طلب د دلیل باندې کړه دو درش کې الله نتیجه بیان کی څلور درش کې الله راځي کې دي سره د زجرونو
و درش کې الله سره د قران بیان کی اته درش کې الله به رټنه ورکې دي منکرین لرا چې تاسو دا قران نه منئ الله دې کس دا میدان راشه مقابله وکړي ځکه چې نه منئ نو بیا مقابله له ودرېګا نه دیش کې الله به زجر ورکي دا خلق اصل کې الله په قران باندې پويږي ځکه دښمنی کوي سروي کې به بل رټنه یو سروي کې الله تسلی ذکر کې سره د اعلان د برات هغه درې سروي پوری څلور سروي کې جواب دی سوال وکي چې الله دوی کانو وړاندې کړه ظلم نه دی جواب نه پنځه سروي کې به تقریبا اخروی بیا برټنه ورکی په انکار د عذاب نه کله برټنه ورکی په استعجال د عذاب زر غواړي 350 کې الله رټنه ورکی په طلب د خبر باندې سو قیامت دی 450 کې الله جواب دی سوال وکي دوی ویلي کپای دنیا کې مونږ چرته الله لا مال پیش کو الله به موږ سره اومني جواب کړه ټول دنیا سره زر شي مال نه مني عربتم د آیات مخ سرداري مخ کی ویلې چې داخله د الله سره شریکان پیدا کړي دل درا خبره بیانې چې رزق تاسو له الله درکې نو غیر الله څنګه د الله شریک جوړوي تاسو د خوراک تنظیم چا شروع کړي الله د ښکاک تنظیم الله کړي د جامو تنظیم الله کړي د نور خرچي تنظیم الله کړي بل څنګه الله سره شریک جوړي بلې څو سره حق نه لري قل لا من اوایا څوک رزق ورکړي تاسو نه من السماء د بر ولاندې بر بارانو کې اعلان شینکی راوټو کوي دوی بغلی شي بلکې ورته وایا څوک املک السماء مالک د غوګونو د تاسو او ابصار او د سرګو دریم ومن يخرج الحي من الميت څوک رو باسي ژوند دې مړی نه او څوک رو باسي د مړی د ژوند نه او څوک کارونه د کارونو تدبیر د کارونو کوي دبر الامر دا شپه ورځ یخنی ګرمي وغیرہ دا څوک کوي دې ټول غري شنو بوي الله آیات کړه د پاچا چې دی الله سره قطبان دي غوسان دي فلان او فلان دا برخداران دي سروي قطبان ابن عساکر شپږ د شواهد شو خراوړي دي ابن قیم سے فرمایي چې ټول کمزوري دي نو ار کله چې د رزق الله درکې یو ساده غوګون تنظیم الله کړي ساده سترګو تنظیم الله کړي مړې د ژوندین راو باسي ژوندې د مړې نه په دې ټول دنیا کې انقلابات الله چلےږي نو اے خلکو بندگی شاله پکار ده الله لا فقل هو يا فلا تتقون ولن يريګ دې شرکنا ولی به شریکان جوړو ظالمانو ورو سات کې زجر او دې د ویلې شنه نتیجه ما قبل د ټول دلائل حاصل الله یواري فذلكم الله ذات سما الله چره ربکم شاس رب دې الحق او دې رښتینه نه فما بعد الحق نشته ورسره دې حق نه مگر گمراهي حق سمن ربوبیت او الوهیت فانا تصرفون الله کوم خوا ګرځول شي د حق نه ورسات ک الله استکمل کړي كذلك ذا قشان حقت پورا دا کلمت ربک کلمت رب سا علی الذین فاق انسانانو باندې شی بيدینی کړي دا انهم لا یؤمنون د ایمان نه لري دا تفصیل دا کلمت ربک لري یا کلمت ربک مرافع سره د عذاب انهم لا یؤمنون اذا ما نشوا ذکر انهم لا یؤمنون دوی باندې الله څخه عذاب راوسو چې ایمان لري د سره الله را تسمیه ور کینا ورسات کرت سره د زجر نه حاصل بده راځي کینو حساب کو دا تاسو نمبر چاله رکو کړی وا سجده ورته وکړه دوا رمضان شریف ورته ویل درې داغه قانون دی پرېسمه کوانی ومنلو چې يهود نو سوارا دي ځکه دام د الله شریکان دي خلکو جوړ کړی دي پښتنه دا کوم چې آیا د الله په مخلوقاتو کې دوی کوم مچر پیدا کړی دي نه څنګه دا د الله شریک جوړ کړي ولی جوړي کار الله کړي نو بندګی نه چاوي شي الله قل ما نوایا هل من شرکائکم ایساسو شریکاننا
من دا سه سوچتا يبدا الخلق چې ابتداء د مخلوق کړي به واپس کوي قل الله ورته الله چې دی يبدا الخلق دا ټول مخلوق پیدا کړي واپس کوي انسان لرا فانا فكنكم خاغر زول شهید الله توحیدنا کار هغه کړي لري بین سبب الخالاړي دا الله سره منو شریکان برخداران جوړ کړو اوس بل دلیل ایستانه معبود چا لاره خودلې شي نه دا خپل بل نه محتاج دی قل ما نورتوا هل من شرکائکم یشتاس بل شریکانو کې من اغسوک یا دې چا ورسیږي للحق حق لا للحق دا من حق طرف لاره وخی دې څوک شته نو دې بغلی شي دغه اشاره ده را چې اول ممکن دی نو څنګه حالت اله راو دویم شي کې نو حالت څنګه اسلام راوړي قل الله ورته الله تعالی چې يهدي للحق خلق رواني پر حق باندې حق په طرف باندې روانول د شا کار دی الله خا وسرا شا یو څوک حق لا خلق رواني او بل څوک نشي روانولې نو آیا دا دواړه برابر دي نری برابر افمن يهدي هغه څوک چې خلق رواني للحق دي حق لرا حق دې لایق دي چې هغه تابعداري وشي امنو کا هغه څوک چې رسول نه کوي الا ان يهدى مگر چې هغه به خودل کوي ستا معبود نه به خودل کوي فما لكم سر والزجر څه دلیل اساسو كيف تحكمون څنګه به دلیل فیصله کوي ظلم الله یو کی چې تاسو برابر کې الله دا مخلوق الله نه یریږي مخلوق نه یریږي نه دا ناروا ده ورسات کې زجر اې دې دلیل شکنه تاویل ما ویلې ګمان میکيږي کې دې شي اگر او مگر الله بدا شین باندې اچر در حق مقابله نه کیږي حق دی تابعداري نه کوي اکثر ما اکثر دې الا سن مگر د ګمان دلته اکثر ولي ویلي یو قول له مودا ذکر کړی چې دین مراد هغه انسانان چې د خواهش په روان دي یا مشران ان ظن یقینا دا ګمان لا یغني نشي د بکولې د حق نشه نه چوشي یا لا یغني کې معنا ده پیدا ده الله دا ګمان چې دی هیڅ پیدا نشي کولای د اثبات د حق مبارک دی چوشي قرطبی آیات په تشریح کې لیکلي آیات دلیل له بدی باندې چې په عقاید کې ګمان کیږي چې ګمان میکيږي کې دې شي ذکر وي عقلی دلیل نقلی دلیل په پیش کړي ان الله علیم بما يفعلون یقینا الله تعالی په دې په عمل چوي کوي کم فعل چوي کوي ورسات الله او شر د قران بیانې عرب تمداري الته ویلې چې مونږه ګمان پر روانو نو ستاسو دلیل دی ته جواب کې جسمه دلیل قران دی افترا نه ده وما كان هذا القران الله ان ذا القران چې جوړ کړی شي من دون الله سوا الله نه دوی بداوي چې نبی صلی الله علیه وسلم دی لوهار سره کینی دا غنه دا قران زکړې به موږ له پیش کې دا ټول دروغ دي ځان لګېږي ولكن تصديق الذي منع ولكن انزل تصديق منسوب ځکه مفعول له دي مگر نازل شوی دی د پاره تصدیق دا هغه چا بیان دی چې نه مخکري وتفصيل الكتاب او بده کې الله احکامات پورا بیان کړی شوی دي مکه کتابونو تصدیق څنګه لري یو قول لري قران موږ لوي چې دا کتابونو تصدیق وکړي موږ چې بالکل صحیح ده دوی کتابونو کې زیره ورکړو چې د اخر زمانه یو کتاب راځي قران او نبی صلی الله علیه وسلم باندې راغی دریم د قران او د مخکې کتابونو دا مضمون الله ویو دی هغه کتابونو دا ویل دي چې انسانانو دی والله بندگی قران هم سوې دی والله بندگی تفسیر الكتاب معنا احکام فرضیه به پورا بیان دي شک پکې نشته دی او من رب العالمین دار علی ګره دی رب العالمین د خوانا دی ویلي
دیږي اشاره ده را تربیت دوه قسمه ده یو تربیت ظاهری خوراک اسکاک جامع یو معنوي انسان لکه څنګه ظاهری تربیت له ضرورت لري دغه شی معنوي تربیت لم چي لري ضرورت زمون معنوي تربیت چې قرآن دی ورسات الله زجر ورکړي منکرین الله دوی ول دا قرآن شه د ځان جوړ کړی شوی جواب دار راځي مقابله وکړي انسان د انسان مقابله کوي وایي کې کرا خو ارکل چې تاسو دې مقابله ونکړه معلومه ده شو چې دا چا کتاب دی ته یو الله وې منای ام په معنا ده بل دی ام یقولون افترا بلکې داخله کوي چې دا محمد د ځانو جوړ کړی دی عليه السلام اصل لګیږي سوره قصص کې امراش قل سر اورمان الله رات کوي درت حاصل داري ته محمد صلی الله علیه وسلم د ځانو جوړ کړی او هغه انسان دی تاسو انسانانه قانون دار چې انسان د انسان مقابله کوي زی صورت خلاص راوړي پیش کولې شي نشي پیش کول نتیجه دارو وته چې دار چا کلام شو الله قل معنا ورته وایا فتراوړي به صورت یو صورت مثلی په مثل لري پیغمبر باندې دغه دوه قول دي یو قولات چې هي زمير راځي قرآن لا د شي کتاب راوړي چې هغه فصاحت مشتمل په فصاحت او بلاغت دیم قولات چې زمير راځي نبی لا د شي انسان راولي چې چرته تعلیم نه کړو دا کتاب پیش کړي وښنه جوړ کې میداني ودعا الله يروبله من استطعتم سمرم چې طاقتي من دون الله شهاد الله نور مليان ان كنتم صادقين کوي رښتینی بری خبره کې سمر مولیانو شعراء فصحاء بلغاء تعلیم والا ټول را میدان لګي دې به راځي مشي ډېر شي لیکلي کله وی الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل فله ظلم قصير وخرطوم طويل پیل او پیل د څه په پیل سره لکه وړه د خرطوم غړ دی نه شي کړي قسم دی په زنانو چا وړه غيو قسم دی په زنانو چا ډوړې بخيو قسم دی په زنانو چینا پیدا سړی اخلي دا نو شي شو د شي کتاب الله چې فصاحت او بلاغت باندې مشتمل دي ورسات زجر حاصل داري داخله چنن د قران سره دښمنی کوي وجدانا چې څوک په څه باندې پوي نشي دا سره ټکر شروع کی دوی د قران په علومو څه پويږي بل دا معنی ليس الافتراء دا قران افتراء نه دی وکذبوا دي تکذیب کې بما دا غصا چې دوی ګیرنه د کړي به علم دی په علم دا مفعول د پاره د کذبوا چاوش دا به زائد ده سورہ نمل احقاف کې وراشي دا اصل کې الله په قران باندې پويږي نه قانون داري چې څوک په سن پوي را مقابله کوي او نه ده دراغله دوی الله تعالی حقیقت د تکذیب د قران حقیقت د سوچ د قران مدارک دا معنا کړی دا یا تعویل د حقیقت د تکذیب د قران عاقبت د تکذیب د قران کذالک الله اذا قشانو کذب تکذیب کړي هغه چې من قبلهم د دینه مخکې و دا تسلی ده اے نبی مخکې انسانانو تکذیبونه کړي و آل انبیاء صبر کړي تب هم څه کوي صبر فانظروا غرا کیف کان عاقبت الظالمین څنګه شو انجام د ظالمانو ډیر بد ورسات الله اوس بل زجر ور کوي بعض خلق قرآن مني وبعض خلق الله وینه مني ومنهم بعض ذي من اغث يؤمن به چې ایمان لري پر قرآن باندې ومنهم من لا يؤمن به بعض هغه څوک چې ایمان نه لري پدې بلکې مرشي ذکر مفسدان فسادین دي نو ته صرف دې دعوت اهتمام کوي اس پروا به الله ولرینا وربک عالم ورب صافی ری بالمفسدين بر فسادانو واستسری سره اعلان برات دې حاصل لاره دې خلکو له دعوت ورکه کوي منو خطر کې ان شاء الله ته جدا شه زیور د خپل کار کوي
وان كذبوا کله خلق استاد تکذیب وکي تکذیب دا معنا وی ویل شي منم محمد ابن منم قران ابن منم والله ابن منم نفقل هو لعمل اسما قبل عمل له ولكم عملكم ساز قبل عمل له انتم تاسو بيزاري مما عملوا دا اسنا جزاكم وانا بريون وزبيزاري مساس دا عملنا ذکر مقبل ځکه دعوت نور سوجودای نور وکینو ورسا کې بل زجر دا اصل کې جواب سوال دی چې دا خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې مناسو ولی نه منو الله دې اساسي بنیادی وجدارا چې زړه ورته نو کلاو کړي د چا ځل چې قران لا کلاو نه اخلاص نه کدا څومره درسونه کې ریس پیدا ورمانه الله وینه مرتب کیږي ومنهم باج یدینا من هغه څوک دې استمعون الیکا چې غوږ دي تعالی افانت یتشی اور اول کولې شي کانو ده ولو كانوا لا يقولون بلا پویګم نام عقل من څه مطلب یو کون دي او بل دماغم خراب دي سم مسله جوړه شو کون شي دماغ جوړنه په اشاره وي پوي کی دا چې سړیم کون دي دماغم کار نه کوي ورشاد کې بل سجر بعض انسانان د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې مناسو لیکن په دې نه بنونا چې موږ پیدا قرآن نوالو ومنهم من باج هغه څوک دی ينظر الیک شګوري تعالی افانت ته هدایت کولې شړاند لرا ولو كانوا لا يفسرون اگر کو دوی دل نه کوي ورن له بچو خای د دې خلکو مثال الله په شان دړندوري سوال دا خو بنا دي کنه زړی وډندې زړو ورسات څه جره دا اصل کې جواب سوال دی سوال دا چې داخلك الله وړاندو کړه ظلمونه کې الله جواب کې جواب حاصل لاره دا ټول د دنیا د الله ملکیت دی الله چې څه کوي بسا کولی شي کوم وجني کوم ګړې کوم غړندې کوم تبا کوي کوم عزت را کوي دې کې الله سره شیا زور برابر دی اي اختیارمند دی ان الله یقینا الله تعالی چې لا یظلم الناس ظلم نه کوي پر خلق باندې شي نه چوشي ولكن الناس مگر داخل شي ان پسوم یظلمون په دې خپل ځانونو باندې الله ظلم کوي په ځان الله په خپل برباد کوي تاسو نه سکی په سبب د ګناه کول باندې ورسا کی تخفیف اخری بیانې حاصل وې دی چا چې په دنیا کې قرآن مقابله کړی دا الله وی انت بزان راجمه کوم به ډېر سخت سزا ورکوم کله قرآن کې الله فرمایي انت به کوم سورۃ طه سورۃ مومنون کې برش ويوم يحشرهم فاورث باندې چې الله براجمه کې دوی حشر معنا جمع ټول الله ورا علم دلته عبارت ګمان مو کی کأن لم يلبثوا گویا کې وخت تیر کړي نه الا ساعتن مگر او ساعت دورځي يتعارفون بينهم نو دې په تعارف کې پای کې پار د ملامتیا څه مطلب قیامت کې شراجه محکم دا کشرام او مشران لوي چې الله مو برباد کا تاسو موږ د قران نه اړولیو ای ورته چې الله دې تاسو برباد کړي موږ سره اوس ډنډا وسور نه وو موږ به ویلې د قران قانون مانه تاسو بالکل صحیح ده موږ به ویلې د قران په قانون کې ګوره تنګ سواله دي تاسو صحیح ده موږ به ویلې چې قران خلک اړای تاسو صحیح ده نن سلام ملامت کوي والزجر ویل تعذاب قد خسر الذين یقینا تاوان کړه هغه چې کذب بلقاء الله چې دوی تکذیب کړي د الله سره ملاقات وما كانوا محتدين او ندي سملار والا څه مطلب سوچ قیامت نه مانی دا سره لړې پورا تاوانی دي در سره هدایت نه شوي ورسات کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم له تخفیف دنیوي مقابل لا دې حاصل لاره چا چې قرآن مخالفت کړي د نبی صلی الله علیه وسلم الله عذاب روان دی راولم ته به وګوري په خپل سترګو کتا په خپل سترګو ورل دون الله قیامت کې به وګوري خدا خلق الله بربادوم نه پریدم سورہ مومن سورہ زخرف کې بارش
و اما الله وی کچرته منغو خو تعالی بعض الذی باج اغسو نعیدهم شمن دوی سره وعده کړي دنه مراد عذاب دی دلته عبارت ده فتراهو تبه وګوره کړه موږ دوی له عذاب ورکړو ته به وګوره په خپل سترګو یا بتا واخلو مخکې د عذاب نه به آخرت کې وګوري دیږي اشاره ده دیره لفظ وفات کې چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا د حالاتونو نه خبرېږي آیات کې دوه مقصد دي دی خلکو له عذاب ورکو الله ته به وګوري زړه بری پیښ شي لیکن که اوس ونه ګوري او تم وفات کړي به بچر در عذاب دی ورکو آخرت کې فإلینا مرجعهم نمون لیدی واپس راځي له عذاب ورکو ثم الله بالله تعالی چې شهید خبر ده علی ما يفعلون با کار چې دوی کړی دي هیڅ حاجت نشه غواړي نه پدوي الله به ما پورا اطلاع علم مشتا ورسات ک الله استکمل دي ته ویل چې قیامت سختي دنیا کې الله انبیاء را لګم په دینه باندې چې په ای دنیا کې به دیونه وی الله تا موږ انبیاء را لګره موږ منلې وي ولکل امه دار وړل د پار رسول یو استاد شتا الکه استاد سره پاره د دعوا فاذا جاء رسولهم الله شدي استاد راشي دلته عبارت په کذب او تکذیب وکي یا رسول راشي په دې باندې گواهی نو قضیا فیصله بوشي بینهم د دې ما بین کې بالقسط په انصاف وهم لا یظلمون په دې باندې الله د ظریف انداز ظلم نشي کېدل چې کوم عمل کړي با او دې رسول باندې گواہی وکړه ظلم ور باندې کېدې نشو باس جهنم فیصله والله ور باندې حکم پورو سات زجر په انکار د عذاب داخله کوئی مړ د سره قیامت شته نه د سره دنیا عذاب نشته کچرته دا پیغمبر دی په موږ راولي کړه شمه به ادب خلک دي ويقولون او داخل کوئی متى هذا الوعد سو وخت دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کتا سو رښتونی شو به قیامت دی ورسات کی جواب ہو سورہ عرف یسرتا ته کوم دا جواب ہو دې قیامت علم شاله دی الله لا موږ پته نشه قل معنا هوا لا املك ذي اختيار لنفسي خپل ځان لرا ضرر د ضرر د فکول ولا نفع د خیر ور کولو الا ما شاء الله مگر کوم چې الله غواړي هغه کوي الا چې استعمال قدر معنا ده لیکن ما شاء الله فيفعل کوم چې الله غواړي بکی زه کمزور یم اوس دم کې لكل امه دهر امت مکذبه پارا اجل عذاب شا فاذا جاء اجلهم عذاب راشي نبور سکی یو سات ولا استخدمون او نه وړاندې کېږي الله شکر خو عذاب راغی بیا پر مخکې شنه بر سبه عمر اخر کړ هم مخکې د عذاب نه توبه وباسي ورسات الله زجر ور کوي بل استعجال ایریس مطلب مشرک انسان وای کته چیرته یقیني د الله نبی بس عذاب راولزه لاس د اخلاص الله اداره ظالمان دي قل معنا ورتوا ارایت مثلارا کما لرینا تاکم عذابه کراش تاسو د الله عذاب د شپه او نهار نه د ورځې ما زمن ایو تدبیر کم یو تدبیر دی یستعجلوا چې تعذيب کوي منو دای په واستمانه دا مجرمان د پاره د فکر د عذاب څه مطلب الله وکذا عذاب راولم دا کوم انسانان چې ما دشمنان دي نو دي بس بلاکو کی څه مقابله وو کی څه زور درکې دي دیم قولونه موږ کړی چې ان اتاکم دا ان شرطیه لري عبارت به څه دي قل معنا وایا ارایت مثلارا کمالا ان اتاکم عذاب کراش تاسو د الله عذاب د شپې د ورځې ما تفعلون سبق کوي تاسو شی وکوي ما زمانہ کوم یو شی چې تعذيب وکي دینه
تعذيب وکي منه د الله تعالی نه مجرمان چې مجرمان به ځان د الله نه بچ کی اې د شي کولای شي نه